دا ست ازمري په شان د کله دسې او کله دسې دا چکرې جاني خو دې ازمرې کښېنه مړه هر وخت تعریفونه بس ته او د جاني تعریفونه دي بل کار دې نشته یار جاني دې د تعریفونو قابل ته ګوره ورته سم هیرو د هیرو الله زما له طرفه یو شی په خپله وسکه ګرځم ورپسې ډېره ژړا راځي اغلی ونه به کله بیا راځي خط جمعه خان یادې لعنت تی پته جمعه خان سره زما سویمه د خدای دې غر کا رخصه بله زه خو خپله ماسټره یادو ګرځم ورپسې ډېره ژړا راځي هاغلی ونه به کله بیا راځي او هاغلی ونه به راله 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 نه بابا اصل کې اکچولي ته لږه لیټ نه شوې ستاسو بل څه کار نشته تاسو بس زما د تلل راتلل ټایم ګورئ غلی شه ته خو بالکل د مرچو په سټه ناست دی د مرچو په سټه نه په بینچ باندې ناسته ده ستا خو نظر هم کار پرېښوده ښه نوم مې جمعه خان دی او د جمعې پر ورځ پیدا شوی د جمعې پر ورځ مې دا پیتې کوزې شوې او د جمعې پر ورځ سکول نه وختي وم ته غلی شه مړه ګورې نه دا څومره اهم میټینګ روان دی خدای یو ځل دې صاحب مري نه راولي بیا به زه ګورم دې سره ودې کتل ماستر هم زما په طرف ته ګوره برابر به دې کی چا باره کې خبرې کوي د دې پولیس ماما زما څه کار دی دې سره ته څنګه چا خبره کې زما خو سکول کې یو ټیچر سره جنګ وشو زه خو د هغه په باره کې خبرې کوم پته نه سهار کوم سپیرو ما مخ ولیدو پوره ورځ زما ټینشن کې تیر شو ته غم مه کوه مړې ستا ټینشن به زه ختم کړم تاله به یخ ایسکریم راوړم خلک چې نه خولي ګوري ورته تا چې مخواړو لږ ګزار دې وکړو کوم لیونیان دي بس ته همدغسې خفه ښې سمه دمه در سره ناسته وه نو بیټیشنه غږېږي که جمعه خانه ته د عشق د تاوه څه خبرې هاواو دنه تپوس وکئ دا خو د مجنون رور دی خلک عشق کې ټپې وایي د باندې عشق الټا اثر کړی دی یاره تاسو جاني ته وګورئ د غریب نه څه جوړ شو خدای پاکه ته د عشق څه خبر د عشق کړی کله دی ما پوره یو کال عشق کړی دی او نسکور به ګرځېدم اب ستا نوم پرېوتی و ځکه به لسکور ګرځېدي نوم مې نو پرېوتی ټول ګډوډ شوی وم هغه څنګه هغه داسې چې د یارانو دوستانو نه به بس جدا ګرځېدم اے قمقله خلک یارانو دوستانو سره کینی چې غم یې غلط شي خلک وایي مینه انسان کمزوري کوي او ما هغه ټایم چې کوم دی خوراک ته کار ویلو هر وخت په ما سره کړي چرګان ځان سره ګرځول او د خلکو نه به لږ اخوا کېناستم هغه ځکه چې ما وی ما نه څوک ونه غواړي دا کوم سړی چې د اغوستو عادت یې که نه دله د ورکولو چلډو ورځي نه ما که پولیس والا وختې که نه خپل ځان دې په خپله ښکاره کړو دا خو یو کندې ته غورځېدلی و یو سړی وله راغی هغه درته ویل لاس راکه بیا زه رالمه لاس یې نه ورکو ولې سړي ته ما وویل درته دا مه ویوه چې لاس راکه درته ویوه لاس واله بیا به لاس لاسې دومره تشې کنجوس پیسې سړی ورسره نه وي